الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت بیان روانو او په دغه سیرت کې موږ خبره د هغه تاریخي غزا په باره کې کوله چې هغې ته غزوة خیبر ویل کیږي. په آخرني بیان کې بعض فضایل د صفیه رضی الله عنها هغه بیان شیو او دغه شان خیبر کی چې هغه یهودی زنانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په غوښه کې زهر اچولی و، د هغه واقعي تفصیل بیان شوی او بیا د دې زهرو څه اثر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیا دا خبره بیان شوی وه چې په دې غزا کې مسلمانانو ته څه نقصان رسېدلی او څومره کسان د هغوی شهیدان شوي او دغه شان د یهودو نه څو کسان مردار شوي. بیا د هغه یهودو تذکره به کې وشوه چې هغوی ته ویل کېږي یهودو فدک علاقه کې چې کوم یهود اوسېدو چې د مدینې ته نږدې یو علاقه ده، د هغوی سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه معامله کړې وه. په دې قضیې باندې موږ خبره ودرولې وه، داسې ده که نه ده. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د فدک د علاقې نه خلاص شو او دمه شو، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو علاقې ته ورغی چې هغې ته ویل کېږي وادي القرى. وادي القرى دا یو وادي ده، یو خوړو د مدینې او د شام په منځ کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه طرف ته ورغی، وجه دا و چې دغه ځای کې یهود اوسېدو او ښکاري داسې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهودو دا قصه ټوله په یو ځای ختموله. وجه دا و چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشیو د مشرکانو نه د هغوی سره خو صلح شوې وه. دا خبرې چې ټولې روانې ده، دغه صلح هغه مدت کې دننه روانې دي، نو د هغوی سره جنګ بند دی، د هغه طرف نه مسلمانان په امن دي، دې طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله کاروایي کوي. وادي القرى پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته ورغی، هلته هم یهود اوسېدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه علاقې ته چې کله ورسېدو، هلته کوش او پړاوې واچو. په دغه وخت کې یو واقعه راغله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو کسو، یو غلامو، یو خادمو چې هغه ته به ویل کېدو مدعم، دغه نومو مدعم. او دا مدعم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس هدیه کړو چې دغه نومو رفاعه ابن زید الجذامي. دی رفاعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دا غلام ورکړو چې دغه نوم سو مدعم. نو دی مدعم لګیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سامان یې راکوزو د سورلۍ نه. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وادي القرى کې کوش، نو یو غش یې راغی چې هغه په ده باندې ولګېدو او داسې ویل کېږي روایت کې چې اذ جاءه سهم غائر، او غائر په عربۍ کې هغه چاته ویل کېږي چې ای لا یدرى من رمى به، هېڅ پته ونه لګېده چې دا چا وویشتو، خو یو غش یې راغی د نه معلومه ځینه او د مدعم په هغې باندې ولګېدو، د هغې د لاسه دی مړ شو. نو خلکو بیا خپل منځ کې دا خبره کوله، وی هنیئا له الشهاده، مبارک تی شي د ده دپاره څه د شهادت ته مرګ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کلا، هیڅ چیرې داسې نه ده، مبارک تی نشي د هغه دپاره. ولې؟ وی والذي نفسي بیده، زما دې په هغه رب باندې قسم وي د چا په لاس کې چې زما ساه ده. ان الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د خیبر غنیمتونه لا تقسیم شوي نه وو او ده د هغې نه یو څادر پټ کړی، نو د هغه څادر د لاسه په هغه باندې اور بلیږي، غلی یې کړی و د غنیمت نه، نو د هغه یو څادر د لاسه ګوره لاړ او انجام یې دا شو چې بیا پې اور بلیږي. احتیاط ډېر پکار دی د شریعت په مسلو کې، او د شریعت مسلو ته به د لاپرواهۍ په نظر نه ګوري چې خیر دا وړه خبره ده او زه هېڅ مسله نه
د شریعت هر مسله غټه خبره ده. او ځکه امام مالک رحمه الله پسې چې کله یو کس راغی و امام صاحب یو وړه مسله د هغې تپوس کوم، هغه په دې باندې غوسه شو او قهر شو. بیا هغه ته دا ادب وښو وی په دین کې وړه مسله نشتی، د دین ټولې مسلې غټې دي. وی الله خو پیغمبر ته وی چې انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، ای پیغمبر یقینا موږ په تا باندې ډېره درنه وینا بوج کړې ده، ډېره درنه وینا ما ته درلېږلې ده چې خلکو ته به یې رسې. نو الله ته درنه وینا وی او ته وی وړه مسله ده. نو دین د مسلې ډېرې اهمې دي چې کله د یو کار نه د شریعت منع کي نو د هغې نه منع اوسه، او چې شریعت ته یو کار امر وکړي نو په هغې باندې عمل کوه. نو دا غلام چې د هغه نوم څه مدعم دی، د هغه یو څادر د لاسه لاړ تباه شو. چې کله دا خبره وشوه یو سړی به دغه ټیم کې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، وی فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلی الله علیه وسلم، یو کس راغی چې کله دا خبره واورېده د پیغمبر نه، بشراک او شراکین، او یو تسمه ورسره ولاس کې د پیزر تسمه نه پیزر چې بتړلی کی، یو تسمه یا دوه تسمې ورسره وي. وی یا رسول الله هذا شیء كنت اصبته، دا ما ځان له راغستی و. تسمه یا دوه تسمې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شراک او شراکان من نار، حتی تسمه دوه تسمې اسی عامې دي نه وي راغستې، یو تسمه دوه تسمې دي ځان له د اور نه راغستې وي. دی واقع په دغه ځای کې راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غلول په دې مسله کې ډېره سختي کړې ده. غلول څه ته وایي؟ د مال غنیمت نه غلا کول، ځکه چې دا په اصل کې مخکې کېدلي د الله نه او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. دومره یو سړی یعنی د دنیا غلاله چې روالي چې د صبر ونه کي پیغمبر ته، صبر ونه کي خپل امیر ته چې هغه د مال غنیمت تقسیم کړي ونه دی ورودانګي وزیر ځان لره عالمه. ځکه په دې کې مسله ډېره سخته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا خبره کړې ده. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی، وی الغلول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د مال غنیمت نه غلا کول د ذلت دی، بې عزتي ده، د انسان سپکېدلي د قیامت په ورځ. نو الله دې مونږ د دې سپکوالي نه الله مونږ لرې وساتي، او الله سبحانه وتعالی دې مونږ د دنیوي لالچونو نه بچ کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د لښکر خور کو په وادي القرا کې او په صفونو کې ودرول. یو جنډې سعد بن عباده رضی الله عنه ورکړه چې دا د لښکر جنډه وه، او بیا لښکر تقسیم کو. نو د هغې به یو جنډې حباب بن المنذر له ورکړه، بل سهل بن حنیف له ورکړه، او یو جنډې عباد بن بشر رضی الله عنهم. دې څلورو صحابه کرامو سره جنډې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه یهودو الاول د اسلام دعوت ورکو چې مسلمانان شي، او دی ورته وویل که اسلام هم قبول کو نو خپل مالونه به زموږ نه بچ کوي. یعنې بیا موږ تاسو ته هېڅ هم نه وایو، نه به ستاسو مالونو ته څه وایو، نه به ستاسو وینو ته څه وایو. هر چې ستاسو حساب کتاب دی په زړه کې هم څه دي څه نه دي، دنم ایمان دی که کفر دی که منافقت دی، هغه حساب به رسره څوک کوي؟ هغه به رسره الله کوي. هغوی انکار وکړو، وی موږ اسلام نه قبلو او موږ جنګ ته تیار یو. نو په دغه موقع باندې د هغوی نه اولنی کس چې کوم راووتو د مقابلې دپاره، ما ته اوس دا خبره ذکر کړې وه مخکې چې پوخا جنګونه به داسې نه و چې یکدم بنختو. د جنګ به په څه طریقه باندې ګرمه و. نو جنګ به په دې طریقې سره ګرمه و چې د فریقینو نه به اوله کې یو یو کس راوتو، بیا به مقابله ګرمه شوه. د یهودو نه چې کوم اولنی کس راووتو د هغه مقابلې ته یو ځوان ووتو چې هغه ته ویل کېږي زبیر بن العوام رضی الله عنه، او ډېر زر یې مردار کو. بیا دویم کس راووتو نو په هغه پسې یو بل ځوان ووتو چې هغه ته ویل کېږي علي بن ابي طالب رضی الله عنه، هغه مد مقابل د یهودي ډېر زر مردار کو. نو دریم راووتو نو په هغه پسې یو ځوان ووتو چې هغه ته ویل کېږي ابو دجان رضی الله عنه. او دا د اسلام تاریخ دی، ټول د یو بل نه مخکې دي او ټول د یو بل نه تیز دي. چې کله انسان دا نومونه واوري، اوس موږ اولنی نوم واوري د زبیر بن العوام، رسول بادر انسان و، څومره غټ مسلمان و،
اوچت انسان و دویم نوم چې راغی علي بن ابي طالب رضی الله عنه سړی هغه ته حیران شي. هغه دریم چې راغی ابو دجان رضی الله عنه. داسې د هغوی سیرت وجه دا وه، اصل وجه دا و، دا یاد ساتئ، اصل وجه دا و چې هغوی مقابلې کولې د یو بل سره په دین کې. نو ځکه هغوی به د یو بل نه مخکې کېدو نه سړی به هر یو ته حیران و چې د ده وویمه او که د ده وویم، او د ده په باره کې خبره وکړم که د ده په باره کې خبره وکړم. خو بیا الله فیصله کړې د وینا یې دا ټول چې کوم دي رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله دې ټول نه راضي شوی دی، دا ټول د الله راضي دي. او زموږ حالت ته چې وګورې نو ته په تعجب کې پرېوځې چې کوم یو ته ووایم چې دی په دنیا کې تکړه دی، دا پلانې ټیټ مزدوري کوي که دا پلانې ټیټ مزدوري کوي، پلانې ډېرې پیسې ګټلي که پلانې ګټلي. نو په دین کې په هغه وخت کې به داسې ویلی کېدو. ګوره اوس د هغوی فرق ته او زموږ د زمانې د فرق ته ګوره. هغه وخت کې به داسې ویلی کېدو وي پلانې د پلانې نه دینداره دی، پلانې د پلانې نه څه دی؟ دینداره، دونه دینداره دی، خو دا پلانې ته ډېر دینداره. دا د هغوی حال و د سلف صالحین. زموږ زمانې ته ګوره وی پلانې د پلانې نه ګناهونه لږ کم کوي، دونه ګناهګار دي، خو دا یو لږ ګزاره کوي د ګناهونه لږ کم کوي. نو څومره فرق دی د ځمکې او د اسمان زموږ حال او د سلف صالحینو حال چې هغوی د یو بل سره مقابله د هغوی په زمانه کې به دا وي پلانې د پلانې نه په دین کې تکړه دی، مطلب چې دواړه په تکړه دي، خو دا یو ډېر تکړه دی. او زموږ زمانه کې موږ وایو پلانې ښه دی، مړه ښه دی، دغه پلانې نه ښه دی. ولې دې ښه دی؟ وایي د هغه په شان ګناهونه نه کوي. یعنې دغه خبره لرې ده چې پلانې د پلانې نه په تقوا کې مخکې دی، خو ډېره غټه خبره. او پلانې د پلانې نه مخکې دی په دیندارۍ کې جدا مسله ده. دلته خبره دا ده چې دا پلانې ګزاره کوي، دی د الله نافرمانیانې د دې پلانې نه لږ کمې کوي دواړه کمزوري دواړه وي، خو دا یو به ډېر کمزوری وي. نو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په دې طریقې سره یو کس به د هغوی نه راوتو او 11 کسان مردار شو. په دې طریقې سره یو کس به راوتو او 11 مردار شو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه چل کو چې یو کس به مردار شو نو بیا به له دعوت ته اسلام ورکو، اسلام قبلوي او بیا به جنگ مخې ته روان شو. او په منځ کې د مانځه ټیم به هم راتو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مونځ هم کو، صحابه کرامو له به جمع هم ورکوله. او بیا به د مانځه نه بعد راغی اعلان به وکړو که اسلام قبلوي موږ به غلي شو او انکار وکړو. ټوله ورځ دا سلسله داسې روانه وه. سحر د دویمه ورځ چې شروع شوه د نور د راختو نه مخکې ټول رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، او څومره مال چې د هغوی سره اوسه چې هغه ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخې ته کېښودو، او موږ کې د جنگ طاقت نشته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا علاقه په زور فتح کړې د وادي القرى، او د دوی مال غنیمتو ډېر غنیمت میلاو شوی د کورونو د سامان او مال چې کوم په کور کې دا ډېر زیات میلاو شوی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته 4 ورځې تېرې کړي د وادي القرى کې، 4 ورځې ناسو، او بیا هغه مال غنیمت تقسیم کو. هغه ځمکه او هغه باغونه کجوري هغه شان پرېښود یهودو ته، او داسې اتفاق ورسره وشو لکه څنګه چې چا سره شوی خیبر د یهودو سره شوی. د خیبر د یهودو سره اتفاق شوی چې تاسو به کار کوئ، دا به ساتئ، نیمه زموږ او نیمه ستاسو. په دې طریقه باندې د دوی سره هم خبره وشوه. هسې دې ته سوچ کوئ، ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرې ورځې شوي دي چې د کور نه راوتی او په دغه ځای کې پروت دی، سره د دې چې د هغه 9 بیبیانې دي. 2 هغه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شوي دي، 9 بیبیانې د هغه ژوندی. او دې غټې کوړمې ته وګوره، او بیا د هغه دنیوي کارونه به مي، او هغه ستړی کېږي، هغه وږی کېږي، هغه تږی کېږي، خو د هر څه پرېښودي د الله دین دپاره په یو علاقه کې پروت دی. دې ته وایي دینداري او دین دپاره قرباني. بس صحابه کرام نو چې پیغمبر پروت دی، صحابه کرام دا خو هغه مؤمنان دي لکه د بدر په غزا کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله که ته موږ روان کې او دریاب ته ودانګې او موږ ته امر وکړي چې ودانګئ، موږ ورته هم دانګو.
اخو مجال نشته چې صحابه کرام وایي چې موږ ستړي شوي بیا د تا هغه نو د هغوی حال ته وګوره زموږ حال ته وګوره هسې مثال به د یو درس والو زه ډېر لرې نه ځو او زه مثال اکثر ملګرو له په هغه څه ورکوم چې هغوی ته مخامخ وي چې سړی پرې ښه پوه شي او دا درس دی دا په ورځ کې ګنټې تقریبا نو ورځ کې 40 ګنټې یو ګنټه درس دی یو سړي په دې ګنټه کې حالات ګډوډ شي او دې چې ډېرې نه لګي حالانکې دې کې نه توره وهل شتي نه ټوپک او تماچه شتي نه لوږه تېرول شتي نه پکې تنده تېرول شتي نه پکې بله څه سخته ده نه څه یره ده بلکې ښه مطمئن د الله په کور کې کښېنه په پوست قالین باندې ایسیان او پنکې ته چلیږي او زده که هغه څه چې الله ویلي د الله پیغمبر او په دې کې مې یو سړی دې ته تیار نه وي نو څومره فرق دی زموږ په حال کې او د هغوی په حال کې لکه اوس ګوره زموږ دا وروڼه مسافري کول د بچو دپاره رزق ګټل د بچو دپاره دې کې څه شک نشي چې الله په دې اجر ورکوي خو د دې خبرې تعلق د دنیا سره دی نو ډېر خلک یې په اسانه کوي خیر همدې کې نه دی تعلق یې د څه سره دی د دنیا سره دی نو ځکه ورته لږ اسانه دا خبره خو که چېرته یو کس ته ده وایي چې د الله دپاره یو ورځ یو 2 ورځې یو 3 ورځې 4 ورځې نو څومره به ده باندې ګرانه شي دا خبره او بیا به څومره عذرونه تا ته مخې ته کېدي زما دا کار دی زما دا مسله ده زما په تشي دړ دی زما په ملا دړ دی زما ګردې خرابې دي زه تږی کېږم زه وږی کېږم زه یریږم او څومره خبرې به تا ته مخې ته کېدي او یو دا زمونږ امام اعظم زمونږ د سترګو تور او د زړه ټکور پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور یې پرېښودی دی او د سویمه ورځ ده او په خیبر کې ناست دی کله یو ځای خیبر کې هم په یو ځای کې نه دی چې یو ځای کې پړاو اچولی ده بس هلته دوی عدد شو دومره ورځې ناستي نه نو کله یوې علاقې ته ځي کله بلې علاقې ته ځي او دا ټول د اسلام دپاره او دا ټول زما او ستا دپاره زما او ستا د هدایت دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تکلیفونه تېر کړي دي نو آیا د دې پیغمبر په موږ باندې بیا دا حق نه دی چې موږ د ده د طریقې سره محبت وکړو د ده سره محبت وکړو د هغه طریقه خپله کړو د هغه طریقه غوره کړو د امامانو په طریقو باندې د مولیانو په طریقو باندې د مذهبونو په طریقو باندې هسې د دې حقدار نه دی سړی پوری نه دی حقدار حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د ژوند په دې اخرنۍ برخه کې لاړ د شپې او دا به انشاءالله سیرت په اخرنۍ برخو کې تاسو له واقع تفصیلا واورئ چې کله لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بقی د مقبرې ته او بقی والا دپاره دعا وغوښته نو واپس یې په لاره راتو نو بیا په ژړا شو نو کوم صحابي چې ورسره و هغه ورته یا رسول الله ولې ژاړئ تاسو وې ارمان چې ما د خپل وروڼه لیدلی وې نو هغه ورته موږ ستا وروڼه یو یا رسول الله موږ ستا وروڼه یو تا سره یو وې نه نه تاسو خو ډېر اوچت شان دی وروڼه زما هغه دي چې هغه به زما نه بعد راځي په ما به ایمان راوړي زه به یې لیدلی نه یم نو هغه مې رایاد شو په دې زړه مې راوورېدو اسی تا چېرته د پیغمبر رایت کړی به ژړا شوی تا چېرته د دې پیغمبر د نوم سره جړلي تا چېرته د دې پیغمبر د حدیث د اورېدو سره جړلي تا چېرته د پیغمبر اسې په کټ کې پروت یا په لاره روان یا سجدې کې ځان له ناست یو په زړه دې راورېدلی دی چې په ژړا شي د ده د دیدن ارمان دې کړی چېرته چېرته دعاګانې د الله نه وغوښتې چې الله ما ته دیدن نصیب که په آخرت کې یا مې ورسره ګاونډي که څومره فرق دی هغه محبت کې چې پیغمبر موږ سره کوو او په هغه محبت کې چې موږ د پیغمبر سره کوو نو الله دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د محبت زموږ په دې زړونو کې ښه ډېر کړي او الله دې زموږ ملاقات د هغه سره په آخرت کې وکړي او کومه کوتاهي چې د پیغمبر په حق کې زموږ نه کېږي او شوې ده الله دې موږ ته د هغې بخانه وکړي ښه په وادي القرا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 4 ورځې تېرې کړي هلته یې بیا هغه مال غنیمت تقسیم کو او د ځمکې معامله څه شوه چې نیمه ستاسو نیمه زمونږ
بیا د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نورو یهودو پسې راغی چې هغوی ته ویل کېږي یهودو تیما، د تیما علاقې یهود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته تللی نه و، رسېدلی نه و، خو دوی ته خبر ورسېدو. تیما علاقه کې چې کوم یهود هغوی ته خبر ورسېدو. هغو ته پته ولګېد چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیبر والا د هغه مخې ته ونه درېدو، فدک والا یهود الله وشرمول، وادي القرى والا یهود الله وشرمول. یو د هغوی د اول نه پیغام راولېږو، استازی راولېږو، وایي موږ به په دې خپل ملک کې اوسېږو او تاسو له به ټکس درکوو، موږ به جزیه درکوو. د هغوی سره په دې طریقه باندې خبره وشوه چې ستاسو هر کس به ټکس شي، جزیه به یې مسلمانانو له به ورکوئ او ژوند به دلته د مسلمانانو د روب او د دبدبې لاندې تېروئ. دوی خو په خپل هتیار ګزار کړو. دې یهودو بیا څه کړي دي؟ ما تاسو ته بار بار دا خبره په دې سیرت کې ذکر کړې ده چې د یهودو یو لوی صفت څه دی؟ غدر او خیانت. دا د دوی صفت و، دا دی او دا به یي. دا دوی په دې خټه کې اغېږلی شوی صفت دی، غدر او خیانت. یهود د خیبر دا چې کوم دي، غټه مسله د خیبر وزګي، غټه علاقه اصل دغه ده. هغوی اکه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کوم اتفاق کړی و په هغې باندې برابر روانو. کار به یې کوو، خیال به یې کوو د باغچو، د باغونو، د پټو، او چې بیا به څه په اخره کې وشو، څه میوه به فصل به نیم به بیا دوی نیم به مسلمانانو. په دې طریقه باندې خبره روانه وه. او چې کله به د میوو د شکولو وخت راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته و چې اوس دا د کجورو د شکولو وخت دی چې هر علاقې ولته د خپلې میوې او د خپل فصل او د هر څه پته وي. لکه زموږ په علاقو کې چې چا تعلق د مڼو سره یا د چا د کیلو سره یا د امونو سره یا د بل څه سره، دا ته پته وي چې دا موسم اوس د دې میوې د شکولو دی، میوه پخه شوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا یو صحابي رالیږو چې د هغه نوم عبدالله بن رواحه رضی الله عنه. عبدالله ابن رواحه به بیا اندازه ولګوله، و داسې اندازه خو هم نه لګي چې یو دانه، دوه دانې، درې دانې، څلور دانې، او ګرانه ده، خو اندازه به یې داسې ولګوله چې بس دا نیم شو، دا نیم ستاسو او نیم زمونږه. نو دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالو او شکایت یې ورته وکړو چې یا رسول الله دی موږ سره سختي کوي، دی سختي کوي او دی زیاتې کوي موږ سره، کومه برخه چې زمونږ رسي موږ له پوره نه راکوي. دی په هغه باندې بهتان وتړو. او یهود چې دي لکه معروف دي چې د هغه قوم دی چې دوی بهتانونه ډېر لګوي. بیا دوی دویمه طریقه استعمال کړه بله، هغه دا چې کله پسې د عبدالله بن رواحه ورغی او وخت پوره شو، نو دوی هغه له رشوت ورکوه چې ته داسې کار وکړه، ځان دې داسې سخت کړی دی، نو تاله به پکې موږ جدا برخه درکوو، نو لږه ګزاره کوو موږ سره. و دوی رشوت ورکوي او داسې ځوان لی ورکوي. عبدالله بن رواحه دا څوک دی؟ هغه ته یا اعداء الله، ای د الله دشمنانو، اتطعموني السحت، تاسو ماله سود راکوئ، حرام راکوئ، رشوت راکوئ چې زه وخورم؟ والله لقد جئتكم من عند احب الناس الیه. زه چې ګوره د کوم سړي د طرف نه راغلی یم که نه، د ځمکې په دې مخ ما ته څوک دومره قدرمن نشتي او دومره مې څوک نه دی لیدلی محبوب لکه څنګه چې دا خوښ دی. نو زه اوس د هغه خبره به پرېږدم، ما سره به دوکه کو او دا یې د ساتئ ولأنتم ابغض الی من القردة والخنازیر. او تاسو سره زه دومره بغض کوم چې دومره زه د شادو او د خنزیر سره به نه کوم. نو څنګه به زه ستاسو خبره ومنم او زه به سود والم او دوکه به کوم؟ خو دا خبره و یاده ساتئ. بیا ورته دا ووایي لا یحملني، دا د مسلمان شان دی، ته غوږ کېدی، لا یحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. و یاده ساتئ دا خبره، په دې پیغمبر سخت مین یمه، بیا په مسلمانانو باندې بانتها مین یمه، او تاسو سره سمه دشمني کومه، خو بیا به م عدل کومه. دا د مسلمان شان دی. که مخامخ دی دشمن هم دی، خو څه به کې؟ عدل به کې. لا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا
الله مسلمانانو ته د ادب په سورۃ المائده کې خوله دی وی ای ایمان والو د سند یو قوم سره په دشمنی کې عدل پرېږدئ، عدل به نه پرېږدئ. دا مسله د پښتنو لپاره ډېره اهمه ده. اوس مثال کې د یو دو کسان ورانه او د درېمګړي ته پته ده چې دې کې د پلانې په حق دی، خو مشکل دا دی چې د درېمګړی د دې بل د قوم نه دی یا د هغه په رشته کې راځي، د هغه خپل دی، نو دی بیا دې لپاره خبره نه کوي. یا داسې به ووایو یو سړی دی تا سره دشمني وکړه، ستا د خاندان کسان یې وژلي دي، دومره لوی دشمن دی، او سبا له فیصله جرګه ستا مخې له راله چې ته فیصله وکړه یو کس د ده سره بل وران شوی دی، نو ته به څه کوې؟ دې ته به ګورې چې دې کس زموږ نه کسان وژلي؟ نه، ته به عدل کې، لکه څنګه عدل چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو کیس به راغی د مسلمانو د یهودي بالکل به یې داسې فیصله کوله لکه څنګه چې د مسلمانو د مسلماني. دې ته به نه کړي د یهودی دی، د نصراني دی، د مسلمان دی. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، عدل به نه پرېږدي، عدل به په هر وخت کې. دا خبره چې کله یهودو واورېده نو ځان سره وی بهذا قامت السماوات والارض، عبدالله وی دا ځمکه او اسمانونه چې روغ ولاړ دي خو هم د داسې خلکو د لاسه ولاړ دي چې داسې عدل والا خلک شته لکه څنګه چې ته یې ویې منله چې زموږ سره دومره لوی دشمني کوي، دومره غټه دشمني کوي، د هغه پیغمبر سره دومره محبت کوي، خو بیا هم موږ سره زیاتې نه کوي او عدل او انصاف کار کوي. عبدالله بن رواحه دوی پسې یو کال تللی دی بس، او د هغې نه بعد عبدالله بن رواحه رضی الله عنه د دې یو ناشنا سیرت به زه تاسو ته بیانوم. یو کال بعد یو غزا راځي چې هغې ته ویلی کېږي غزوة مؤته یا جنگ موته. په دې جنگ موته کې د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه شهید شوی، نو دوی صرف دغه یو پیر تللی او دوی پې دا بهتان لګولی او بیا هغه دغه جواب او دغه معامله یې ورسره کړې څنګه چې ما تاسو ته ذکر کړ. د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په ځای باندې یو بل کس لېږو چې د هغه نوم و جبار بن صخر رضی الله عنه. هغه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږو نو هغه بیا د میوه فصل څه چې و بیا تقسیمول. په دې طریقه باندې و د یهودو دغه معامله وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې. خو بیا یو بله قصه راله، هیڅ نقصان دوی مسلمانانو له نه و ورکړی چې تر دې یو صحابي دوی وجلی و. هغه صحابي چې مړ کړو د هغې نه بعد بیا خبره ورانه شوه. هغه صحابي ابن محیص هغه ته ویلی کېږي، محیصه زوی ابن مسعود الاوسی الانصاري رضی الله عنه. دا دوی وجلی و. په څه طریقې وجلی و؟ امام نسائی رحمه الله دا روایت راوړی، امام طحاوي راوړی، وی دا د محیصه د زوی د دوی خوا ته تللی او بیا څه پته ونه لګېده، خو چې کله پسې د خپلوان لاړو نو دی په غزي کې مړ پروت و. خیبر سره خوا کې بالکل خیبر ته چې ورننوځي د غزي کې گزار کړی. نو دوی راغلي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، د ده خپلوان راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته وویل یا رسول الله هغه پلانې یهودو وژلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ګوره عدل ته تاسو ته مه ووایئ که چې عدل عدلي، وی اقم شاهدین علی من قتله ادفعه الیک برمته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه ګواهان راوله چې دوی پلانی او پلانی وژلی دی او ته ګوره دا کسان دله په پړو کې تړلي راولمه، خو څه به کې ګواهان به راولي. دې ته عدل وایي. دې ته مه ګورې چې مخامخ ویل یهود دی او دا زموږ مسلمان دی. نه نه، عدل عدل. هغوی یا رسول الله ومن اين اصیب شاهد، زه کوم ځای اوس ګواهان راولم؟ انما اصبح قتیلا علی ابوابهم، د هغوی په دروازو کې پروت و مړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نو بیا 50 قسمونه خوړی شي. دې ته مسله د قسامه وایي، او د قسامه مسله د دې تفصیل دا دی لکه اوس یو کس دعوه کوي په بل کس باندې چې دوی زموږ دا کس وجلی او د دې سره ګواهان نشته، نو څه به کوي؟ دا څوک چې مړلی د ده د کسان د ده د خپلوان به 50 قسمونه خوري
چې دا دوی وجلې دی ځکه چې دی دغه ذکر خو موږ ته کس داسې نه دی معلوم خو دا خلک دي د دوی په علاقه کې وو که چېرته دوی 50 قسمونه ونه خوړو نو بیا به هغه کسان 50 قسمونه خوري په کوم باندې چې دوی دعوه کوي که دوی قسمونه وخوړو هغوی غلي پاتې شو نو بیا د دیت مستحق دی د دیت مستحق دی خو که هغوی هم قسمونه وخوړو 50 نو بیا د هغوی نه دیت څه شو اته ساقط شو ځکه چې قسمونه وخوړو بس خبره ختمه شو ناغوی یا رسول الله وکیف احلف علی ما لا اعلم یا رسول الله اوس په دې خبره څنګه قسم وخورو موږ ته یقیني پته نشته خو دې باغ ځکه مړ پروت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتستحلف منهم 50 قسامه بدي يهود توجي 50 قسمونه وخورو یا رسول الله کیف نستحلفهم وهم اليهود ودي يهود بقسمونه ومن سيقن كوزبو تاسو قسم وخورو وخوري یہ روایت کی دې سم راځي امام بخاری امام مسلم رحمه الله راوړي چې عبد الله ابن سهل رضی الله عنه او محیصا د دوه تلیو خیبر ته اولی تلیو خیبر ته دوه شیو ستړي شیو نو چې لاړ بشو خیبر ته تبسوکو د بابوکو سبو خور دوی سزي کې دیو بل نه جدا شوی دی به د محیصه خبر راغی چې ستاغه ملګری عبد الله ابن سهل رضی الله عنه هغه وجلې شوی دی وطرح فی فقیر او عین او بیا گزار کړی شوی دی یو کندی ته یا کوی ته گزار کړی عبد الله ابن سهل نو بس هغه ډایرک لړ بخپل قوم پسې عبد الله ابن سهل لړ بخپل قوم پسې نو بیا واپس د دسر بل رور راغی حویصا د بل رور دی چې دی دغه نه مشرو حویصا د چا نه مشر دی د دې بل رور نه د کوم د محیصه د کوم چې عبد الله بن سهل سره تلو د مشرور سره راغی او عبد الرحمن بن سهل راغی چې د رور دی د چا د عبد الله بن سهل هغه کوم چې وجلې شوی نو دوی لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس ورغو یا رسول الله نشنا قصه وشو محیصه دا خبره وکړه اکه شرور نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کبر مشر ته خبره پرې دی مشر ته پرې ده د ادب دی ګوره شریعت مونږ ته ښوولی دې سړي مشرور ولاړ او دی د خبرو مشینی دې ته نه ګوري چې مشر دی سپینګیری دی پلار دی تره دی ماما دی نیکه دی خپله خبره به کوي دا پرېږده مشر ته هم که مشر ووایي چې بیان یې که یا داسې خبرې چې علم مشر ته نه وي نو بیا صحیح دی خو ادب دا دی چې خبره به چا ته پرېږدي هغه به مشر ته پرېږدي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله درته ووایي کبر نو حویصه خبره شروع کړه بیا محیصه خبره وکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بس صحیح دی زه به د هغوی نه معلومات وکړم او که څه حل راونوتو نو بیا خو به د جنګ اعلان وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته یو خط ولېږو چې تاسو دا سړی وژلی دی او دا څه قیسه ده هغوی د هغه ځای نه خط راولېږو موږ نه دی وژلی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حویصه محیصه او عبدالرحمن دې درې ونو ته دا ووایي اتحلفون وتستحقون دم صاحبکم قسم خورئ او بس بیا چې تاسو د خپل ملګری یادوئ چې وژلی شوی دی څه چې غواړئ به تاسو ته میلاویږي هغوی لا قسم موږ نه خورو څنګه موږ قسم وخورو په یو خبره باندې خو دا د دوی ګمان دی چې هلته وژلی شوی دی خو همدغه خلکو وژلی خو قسم پې نه خوري نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته افتحلف لکم یهود یهودو ته ووایم تاسو ته به قسمونه وخورئ نو هغوی لیسو بمسلمین هغوی مسلمانان نه دي موږ به هغوی څنګه یقین وکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل طرف نه بیا امر وکړو چې عبدالرحمن ابن سهل ته 100 اوښان ورکوي د دیت دی دا شو د عبدالله ابن سهل رضی الله عنه کوم چې وژلی شوی دی نو عبدالرحمن ابن سهل پخپله وایي چې ما بیا هغه 100 اوښان د ځان سره بولو چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال را کړي وو دا یو قصه یو غدر او خیانت دوی کړو خو د دې سره هم دوی بیا هم په خیبر کې پاتې شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم شړلي نه دي په هغه طریقه باندې چې نیمه به د هغوی نیمه به د مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې وفات شو دنیا نه لاړ
ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې څومره خلافت کړو پای کې دغه قصه. عمر بن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې د اولنی ورځې چې کمی وي په دې کې عمر دغه سره په اتفاق مانو په کوم اتفاق چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بیا په منځ کې دوی یو بل خیانت وکړو. د عمر بن خطاب رضی الله عنه زوی عبد الله او زبیر بن العوام مقداد بن الاسود رضی الله عنهم د دریونه تلیو خیبر ته اولی تلیو خیبر ته د دریونه الته مالونه د خپل مالونه کتو. کله چې دوی خیبر ته ورسېدل ټول جدا شو، هر یو لړ په خپل خپل مال پسې په خپل خپل جیدات پسې باغ پسې ونو پسې لاړل ته. نو عبد الله بن عمر رضی الله عنه باندې د شپې چا حمله وکړه او هغه د شپې په تولای کې پروت و او گزارې ول ورکو، خو گزار ول صرف دا نقصان ورکو چې د لاسې د جوړ نه ووتو د اوږې ووته. نو کله چې سهار شو چغې کړې ملګري به سره ورسېدو رالو بس او ته دا چا کړي دي ما ته پته نشته خو زما د لاس برابر کوي. نو هغوی له هغه لاس وروستو بیا رالو په عمر بن خطاب رضی الله عنه بس هغه خلیفه و. نو عمر بن خطاب دا بل چا نه دي کړي دا هم د یهودو کړي دي. دا واقع راغلی وه. کله چې عمر بن خطاب ته دا خبر راورسېده خطبه وکړه او په خطبه کې دا وویل خلکو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا. ومسلمانانو کې تاسو ته یادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یوسف رسول ها کړی و او په رسول کې دا خبره لیکلې و چې کله زمونږ زړه وغواړي موږ هم د خیبر نه وباسو. تاسو ته یاد ده کنه دا خبره وسره لیکلې و. وقد عدوا على عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر سره خیانت کړی دی، گزاري پی کړی دی، لاس ته ور نقصان رسول دی او تاسو ته خو یاد دی هغه مخکې یو انصاري موجلی دی وي او چې دا قصه ما ذکر کړه او ما ته خو هیڅ شک نشي دا دقه یهودي کوي. لیس لنا هناک عدو غیرهم، د دوی نه لو بس دشمن خو نشته خیبر کې، خو دغه دي که چا په خیبر کې سمالي صحیح نو لاړ شي ګورې خپل مال واخلی، د خپل مال سرپرستی واخلی، حفاظت وکړي. فإني مخرج یهوده، زه ګوره یهود شړلو والا یم ګوره دې ځای نه، زه یې دې ځمکې نه وباسم. خو کله چې سمالي نو لاړ شي. کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه فیصله وکړه او اعلان یې وکړ هغوی ته چې تاسو به دې ځای نه شړلی کېږي وځئ به، د یهودو یو مشر راغی ورته وی یا امیر المؤمنین أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. خطوي منګ وباسي او تاسو پیغمبر ګره موږ سره صلح کړي و په دې خبره چې تاسو بدلته یو اتفاق چې څنګه شو هغه په روایت کې دې سره راځي چې د مشر عمر ته وی چې لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله وأبو بكر. پرې د موږ به یو لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او څنګه چې د ابوبکر صدیق په خلافت کې. عمر ورته وی أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. دا سړی د عمر رضی الله لیدلی مو مخکې دا مشر چې کوم راغی او دې مشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې وه په خیبر کې. هغه خبره عمر ته سوه، عمر رضی الله عنه ته یاده وه. ورته وی ستا څه خیال دی خبره باندې یېره شوې ده څه؟ هغه ورته څه خبره ده؟ وی تا ته زموږ پیغمبر نه ویلي چې کیف بک اذا اخرجت من خیبر تعدو بک قلوسک لیلة بعد لیلة. صلح خو شوی خو تا ته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې وه چې په هغه ورځ به څه کوې کله چې به ته د خیبر نه شړلی کېږي او ذلیله به ته په خپله سورلۍ باندې روانې او شرمېدلې به دې ځای نه وځې. سړی غلی شو دا خو دا خبره یاد ده، خو دا خبره پټوله نه نوي. کان ذلک هزیلة من ابي القاسم، دا خو ابو القاسم صلی الله علیه وسلم ما سره ګپ لګولی و، دا خو ما سره ګپ لګولی هغه ورته کذبت یا عدو الله، دروغ دی د الله دشمنه، انه لقول فصل وما هو بالهزل. دا دغه فیصله وه، داسې ګپ شپ خبرې نه. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه بیا دوی وشړل تیما او اریحا علاقې ته. یا تیما او اریحا دا د
مدینې نه چې سړی شام طرف ته ځي سوریه ته دغه طرف ته چې ځي د شام د روډ ته چې وځي دغه اولني څنګه چې د لاره ونیسي په دغه اوله کې د دوه علاقې راځي یوې ته ویل کېږي تیمه او بلې ته ویل کېږي اریحه او د هغوی چې څه وو د هغې قیمت یې وله ورکو د هغوی کجورې وی که نه نو دغه کجورې وله څه ورکو قیمت یې وله ورکو د مال په شکل کې یا څه سامان په شکل کې یا د سورلو په شکل کې خو الغرض عمر بن خطاب رضی الله عنه د هغه ځینې د یهود څه کړو دی وشړل د ځوان زوی و عمر بن خطاب رضی الله عنه او ځکه نن سبا د عمر دا نوم دا په یهودو باندې ډېر بد لګي په نصاراو باندې ډېر بد لګي او په روافظو شیعګانو باندې ډېر بد لګي بیا دې نه بعد عمر بن خطاب رضی الله عنه صبر فدک علاقه کې چې کوم یهودو دی وسره مو وشړل تاسو وموځئ دي یهودی دلته نه پرېږدم د حجاز په ځمکه کې حجاز د ځمکه مکه مدینه طایف د خوشه علاقې چې دلته به یو یهودی هم نه وي سوال دا دی چې د تیمه والی ولې نه ویستو وادي القرا والا نه هغه د حجاز په ځمکه کې نه راځي هغه اصل کې د شام سره شمارلی کېږي نو ځکه هغه ونه ویستو خو هغه یهودي ټول ویستو کوم چې کوم ځای کې حجاز کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر هم کړی او دا ویلي مو چې یهود دي دلته یا نصارا یا مشرکان دي په دې جزیرة العرب کې به نه پاتې کېږي بل کار یې ورسره مو وکړو نجران کې نصرانیان اوسېدو هغو ته یې مو خپل سامانونه تړئ یو هم دلته وینه نه وجه دا وه علماو دا خبره لیکلې ده چې یو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې عمل وکړو دویمه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نصیحت ولې کړی دی چې جزیرة العرب کې به کافران نه اوسېږي وجه دا ده چې دا حجاز چې کوم د حجاز علاقه چې کوم د مکه مدینه طایف د خوشه علاقې د په اصل کې د اسلام زړه دی که زه دې سویم چې د ځمکه زړه دی داسې زیاتی نه دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی د مکې هجرت یې کړی مدینې ته او صحابه کرام د دغه علاقو دي جهادونه ملته ګډ شوي دي اسلام د رڼا اول هلته خوره شوې ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي چې دا زړه چې دی دا پاکي چې دا زړه کمزوری نه شي ځکه که زړه کمزوری شو نو بیا د نور بدن د اندامونه چې کوم دي دا هم بیا ورو کمزوري کېږي نو چې دې علاقو کې خصوصا د دین د دشمنانو زور نه وي د دې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نصیحت کړی او عمر بن خطاب پې عمل کړی دلته یو فایده ته ذکر کړم نن سبا مفتیان ډېر شوي دي او بیا ګرم مفتیان د چا نه اصل نسل معلومي نه تعلیم معلومي نه دا چې کوم چا سره سبق ویلی دی استازي څوک دی څوک نه دی فتوی چلوه او ښکلې فتوی چې دي هر سړي بیان خلک اوري ځکه چې فتنه ده ما تاسو د قیامت په علاماتو کې دا خبره ذکر کړې وه چې بیانولو والا به څه شي ډیر شي خطیبان به ډیر شي مقررین به ډیر شي خو علم به کم شي بعض دا وایي چې اوس مثال کې تا په جزیرة العرب کې یا د حجاز په یو علاقه کې د څوک ولیدو یهودي دي ولیدو یا نصرانی دي ولیدو راغلی وګوره د دې د لاسه موږ وایو چې پلانې مرتد دی پلانې مرتد دی او دا مرتد دی او هغه مرتد دی لکه ولې وایي دغه ځمکه کې پلاني ځای کې موږ انګریز ولیدو هلته یهودی ولیدو هلته نصرانی ولیدو دوی په اصل کې پوه شوي نه د حدیث کې دا مطلب دی چې دوی له به تمکین نه ورکوئ تمکین څه ته وایي یعنې د اوسېدو طاقت بوله نه ورکوئ نه بوله هلته ځمکې ورکوئ دا مطلب دی نور که داسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم شوي دي دې حجاز ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ابوبکر په زمانه کې د عمر د عثمان د علي رضی الله عنه اجمعین دې ټولو په زمانه کې دنیا یهود نصارا تللی راغلي دي تجارت دپاره د نورو مسلو دپاره د خپلوانو د زیارت دپاره راغلي دي راغلي که نه راغلي بیا به هغوی ورته څه نه دي ویلي په دې کې څه حرج نشته چې کله د هغوی سره عهد وشي په یو کار باندې په یو مسله باندې چې دوی به راشي دومره وخت به تېروي بیا به ځي خو مشکل دلته دا دی حدیث مطلب دا دی چې دلته اوسېږي به نه چې دا ځمکه د دوی شو او دا پلانې ځای د دوی شو او دا ځای د دوی شو دا خو دوی هغه زور بیا واپس را روان دی د حدیث دا مطلب دی ورسېدو بیا که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس را روان شو مدینې ته
په دې باندې سفر ختمېږي. مدینې ته روان شو او یو میاشت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر تېره کړې د مدینې نه. یو میاشت مسلسل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه بهر. په پسې کې یو څو واقعات. یو پکې دا حدیث راغلی وه چې کله به د صحابه کرام په دنګ ځي باندې ختو نو الله اکبر به وي. دا حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله په سفر باندې نو په دنګ ځي به ختو نو څه به وي؟ الله اکبر. چې کته به کوزېدو سبحان الله. او دې ما تاسو ته وجم ذکر کړی و. چاته یې د وجه تبره خیزي ځان د دې غټ ښکاره شو چې زه بر روان یم نو الله ته راشي چې وایي الله د ټولو نه اوچت دی او لوی دی. کته کوزېږي ولې سبحان الله. دې کته چې سړی کوزي کمې محسوسوي نقصان دی چې سړی په کته را روان دی نو دلته یې زر ده وایي چې الله پاک دی د هر نقصان نه. صحابه کرامو به یې سجل کو چې کله به هم دوی په یو وادۍ باندې تلو په یو غره باندې به ختو جدا به وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. خوشحاله خو دا ذکر به ډېر په زوره کوو ډېر په زوره. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اربعوا علی انفسکم په خپل ځان زړه اوسېږئ لږه نرمي کوئ ګزاره کوئ. انکم لا تدعون اصم ولا غائبه. تاسو کوم رب ته چیغې وایي دی نه غایب دی او نه کون دی. ستاسو خبره اوري. انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم. تاسو کوم رب نه دعاګانې غواړئ او ذکر یې کوئ اګورئ هر څه اوري نږدې هم دی تاسو سره دی. دا مسله په نورو ځایونو کې موږ تفصیلا ذکر کړي چې تاسو سره دی څه مطلب دی؟ د علم او د قدرت او د احاطې په لحاظ تاسو ویني ستاسو اوري نو چغو ته ضرورت نشته. یو روایت کې دې سره دی ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سورلۍ نه شاته زه را روان وم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان شاته پسې زه وم. وایي ما لا حول ولا قوة الا بالله وی زما د اواز یې واورېدو. وی ما ته وی چې یا عبدالله ابن قیس عبدالله ابن قیس او شاته روان وي. زه را مخکې شوم چې لبیک یا رسول الله زه حاضر خدمت څه دی. ما ته وی چې عبدالله د ابو موسی اشعري خپل نوم عبدالله ابن قیس دی او دغه ابو موسی اشعري د همدغه ورځو کې راغلی دی. کشتۍ والا سره یو ځای راغلی. ما ته وی چې عبدالله الا ادلک علی کلمة من کنز من کنوز الجنه. د جنت په خزانو کې یو خزانه ته ونه ښیم؟ وی بله یا رسول الله. ولې د الله پیغمبره فداک ابي و امي زما مور پلار دې په تا قرباني ته به د جنت خزانه ما ته ښیې زه به یم چې مخه. وی ما ته وی چې لا حول ولا قوة الا بالله. څوک چې لا حول ولا قوة الا بالله یو پیرو الله ولا جنت په خزانو کې یو خزانه ورکوي. نو د دې د ورد ډېر کوئ لا حول ولا قوة الا بالله. دا ورد الله ولې ډېر خوښ دی. یعنی په دې کې ته هغه خپل چې څه دي هغه ټول ته پرېږدې. یعنی نشتی طاقت او توفیق مګر د الله په مرستې سره. زه چې څه کومه مطلب ستا دا زه چې څه کومه دا ټول د چا توفیق دی؟ د الله د طاقت د الله دی. او دم داسې حقیقت ته ځکه خو دا ذکر اوچت دی که نه که ما ورته الله طاقت نه راکړي ما ورته به څه وکړو؟ کله به یو سړي باندې پالج راشي الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي او بچا چې راغلی د الله دې شفا ورکړي. پالج راشي تاسو اورېدلي پالج د بیماري خو زموږ په علاقو کې عامه ده. اکثر په اخري عمر کې به د مشرانو پالج راشي او کله به ځوانان هم راشي. نو یو لاس او یو خپې کار نه کوي او باز دې شي خولې کار نه کوي. نو دا ډوډۍ ورته ته خواته کېده او دا چې ورته خواته کېده او د ده د لاس په دغه ټیبل کې د خو ده په لاس کې دومره طاقت نه چې رویلی وي خوري. وجه څه ده؟ وجه دا چې الله وله طاقت نه ورکوي. نو ځکه دا یاد ساتئ لا حول ولا قوة الا بالله. موږ ګوره هېڅ هم نه یو ګوره او چېرته ځان ته په دې دغه ونه ګوري چې یعنې زم څوک یم همیشه ځان ته د کمزورتیا نسبت کوو. ډېر کمزوری بنده یم څه چې دي الله کوي.
هغه رب چې امر نه کړي کنه ستا د سترګې پیدا نشي هغه رب چې امر نه کړي نو ستا د زړه د دړکن د زړه درزي نه هغه رب چې امر نه کړي نو ته په دې دنیا کې یو قدم اخوام نشي تللی په کوم ځای کې چې د مرګ لیکلی هغه ځای کې مړ شي ځکه چې نور هغه مخې ته ژوند نه یې لیکلی او نور طاقت ته نه درکوي د ژوند د تېرولو نو هغه ځای کې به مړ کېږي بعض کسان وایي که نه لکه اوس یو سړی په لاره کې مړ شو نو بیا وروسته یې لاسنیوي چې کوم خلک ناستي وایي چې غریب دی خپل ځای ته رارسېدلی وی نه او دا بچي لیدلی وی نه او مسافرۍ کې مړ شو مور پلار یې لیدلی وی عجیبه خبره څنګه لیدلی وی والله طاقت نه ورکوه حتی الله نور طاقت هغه نه ورکوه نور دغه د الله حکم نور داسې نه و چې دی د ژوند تېرۍ مخکې د الله فیصله وه چې نور نشي بیا نشي نو دا ذکر یاد ساتئ او په مخه یې وایي او د دې ذکر سره الله مصیبتونه هم حل کوي د دې ذکر سره الله مصیبتونه هم حل کوي زه تاسو ته بر دا خبره کوم زما په زړه ډېر ارمانونه دي چې ډېر څه ما د خپلو قدرمنو وروڼو او خویندو ته وښویه خو ټیم نه مصروفیات دي زمونږ سلسله درسونو روانه ده یو کتاب چې شروع کړه هغه ختمیږي بهګې کال 2-3 پکې واوړي بل ته چې انتظار کوو وخت پکې لګي خو انشاءالله یو وخت به داسې مقرره و باذن الله چې به کې به ټول هغه اذکار بیانو کوم اذکار چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند سره ثابت دي او د هغې فایدې انشاءالله الله دې موږ له د هغې توفیق راکړي یو واقع دا راغلې وه دویمه واقع دا راغلې وه په صحیح بخاري او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر نه را واپس شو سار لیله ټوله شپه څه وکړو سفر یې وکړو حتی اذا ادرکه الکرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خوب زورور شو سم یو میاشتې بار تېره کړې او بیا واپس را روان دی او ستړی نو او د شپې سفر یې کړی نو خوب وله ورغی چې خوب ور ولګی عرسه تعریض په عربۍ کې دې ته وایي چې د شپې په دې اخرنۍ برخه کې چې د مسافر پړاو واچي ویده شي دې ته په عربۍ کې تعریض وایي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پړاو واچو وقال لبلال نو بلال ته ووایي اکلأ لنا اللیل بلال وی خیال کوه نن شپه په تا باندې چوکیداري ده او ټول ویده شو ټول لکه ټول ستړي شي نو بلال رضی الله عنه څه ناشنا مؤمنانو سړی ورته حیران شي اوس دلم خوب ورغلی نو دا خوب یې په دې وتښتو ابوهریره رضی الله عنه فصلى بلال ما قدر له بس په تهجد ودرېدو په تهجد کې ولاړې نو خوب به نه راځي ونام رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وده شو ملګري موده شو سحر ته بالکل نږدې بلال رضی الله عنه خپلې سورلۍ ته هسې ډډه ولګوله چې زه به ناست یم دوی منځه در پاس مواجه الفجر مطلب بالکل دی نور خاته ته مخ کړی مو کوم طرف نه چې سحر راخیږي او دغه شان ناسو په انتظار باندې چې زه به دوی رپاسم فغلبت بلالا عیناه وهو مستند الى راحلته بس خوب په ضرور شو ویده شو دیم خوب پې راغی ستړی او صحابه کرام هم وده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وده یو هم راپانسېد نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاسېد نه بلال راپاسېد او نه په صحابه کرامو کې بل څوک راپاسېدلی حتی ضربتهم الشمس د نور چې ګرم کړو یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی کس چې راپاسېد نور ګرم کړو نور د ګرمۍ چې وویل چې وایي څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاسېد او ډېر د یېرې په حالت کې راپاسېدو وی ای بلاله اواز یې ډایري کړو که نه چې موږ تعالی ذمهواري درکړې وه بلال راپاسېد وی یا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بأبي انت وامي یا رسول الله بنفسك اې د الله پیغمبره زما مور پلار دې په تاسو قرباني خو زما نه هغه چا څه اخیستې وه هغه تا نه یې چې اخیستې وه وي تاسو هم راپانسېد یو زه هم راپانسېد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقتادو اقتاد البعیر په عربۍ کې داسې ویل کېږي چې کله خلک د اوښان په ځان پسې راکاږي وایي زه د اوښان را روان کړي په ځان پسې راځي دوی د خپلې سورلۍ روانې کړې لږ مخکې لاړو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس وکړو بلال رضی الله عنه ته امر وکړو نو هغه اقامت وکړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سهار لمونځ وکړو
کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر د لمونځ ختم کړو نو بیا یې دا وویل من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها د چا نه چې لمونځ هیر شي یا ترې پاتې شي نو چې څنګه ورته یاد شي کوي وی. دا مسله ما بلوغ المرام، مشکات المصابیح، عمدة الاحکام او بقیه درسونه کې موږ تفصیلا ذکر کړی چې دا غلطه مسله ده چې تا لمونځ قضا شي نو سبا هغه لمونځ ته انتظار کوه. لکه ودیځ کې دوی نه سهار لمونځ قضا شو کنه نو بیا زموږ سره مشهوره طریقه څه ده؟ سبا سحر مانځه سره به راګرځو. دا کومه طریقه ده؟ او ته به د سهاره پورې بیا یې سبا طریقې دا ده چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاڅېدو بس لمونځ یې شروع کړو. او دته دا خبره یاد ساتئ هغه کیدی چې خوشحاله شي کوم چې ډیوټۍ له په 9 بجې ځي ځان ته ټیم پیس په 9 بجې یې ښودی چې زه وګوره پیغمبر لمونځ قضا شو بیا وروسته وکړو نو موږ هم ناوخته راپاڅو بیا یې ځان له بیا یې کوو نو خو یو شی شو نه یو شی نه دی یو شی نه دی. دا مسله ما بار بار بیان کړې ده قصدن عمدن چې څوک لمونځ لیټ کوي او بیا وروسته کوي 1,00,000 پیرې که راوګرځي الله یې ترې نه قبلوي. ته لمونځ قطعا الله نه قبلوي. نو سړی وي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو خو دا نه غوښته ولې هغه په دې نیت ویده شوی و والعیاذ بالله چې زه به هله راپاسم چې کله نور راوخیږي یا صحابه کرام یا بلال رضی الله عنه نه خو انسانان دي خوب پې زورور شو دا اوس معذوره دي. ګوره ما تاسو ته د فایدې تفسیر په درس کې ذکر کړی وه الله ولې موږ ته په انسانانو کې پیغمبر را لېږلی دی د هغې وجه دا ده لکه مشرکینو به ملایکو کې ولې نه راتو اوس که ملایکو کې راغلی نو ملک له خوب ورځي نو ورځي نو دا مسله به موږ نه معلومه کړی خو چې کله په انسانانو کې راغی خوب پې زورور شو اوده پاتې شو نو موږ ته پته ولګېده چې په چا که چېرته خوب زورور شي او بیا وروسته راپاسي نو څه به کوي هغه موږ ته پته ولګېده ورسېدی بې دلته دا فایده یې د ساتئ. دا قصه ګوره یو پیر نه ده راغلې که تاسو ته یادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د حدیبیې نه روانو نو په هغه موقع باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سهار لمونځ لیټ شوی او یو دا موقع شوه او درېیمه موقع د تبوک په غزا کې به داسې کېږي او تاسو هلته په سیرت کې واورئ نو درې موقعې دي کم کم حدیبیه خیبر تبوک. ښه درېیمه حادثه ډېره ناشنا راغلې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته روان انس بن مالک رضی الله عنه وی موږ ټول روان وو ابو طلحه رضی الله عنه سره وو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سورلی باندې سورو او شاته ورسره صفیه رضی الله عنها وه د هغې سره تازه واده کړی و که نه نو هغې هم د ځان سره روانه کړې وه فعثرت ناقة رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوښې یو ټوپ وو فصرع رسول الله صلی الله علیه وسلم وصرعت صفیه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې اوښې نه راولیدو او صفیه هم راولیده فاقتحم ابو طلحه رضی الله عنه ابو طلحه رضی الله عنه ورودانګل د خپلې سورلۍ نه ویې نه کتو چې کوم ځای کې به زه ولیږم کوم ځای کې به نه ولیږم دا اقتحمه په عربۍ کې دیګ دنه دا معنی پرته د ځان غورځول پسې شي پسې داسې एकदम اچانک چې دا ورته پته هم نه زه به کوم ځای کې ولیږم څنګه به ولیږم نه پسې ځیلاس ولګوي نه خپه خو به ډایرک ټوپ کړي ابو طلحه رضی الله عنه एकदम راودانګل ویا رسول الله جعلني الله فداك اضررت اذا الله رسول الله بینه قربان کی نقصان خو ته څه نه در رسیدلی څه تکلیف خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا لا عليك المرء زخيمه دې زنانه بوسې ورشه ابو طلحه رضی الله عنه په خپل مخ باندې یو کپړه راواچوله او بیا ورغی چې کله یې خواته ورسېدو نو کپړه یې په هغې باندې واچوله او بیا د هغې دپاره هغه سورلۍ برابر کړه چې ولیدلي وو د سورلۍ نه کومه کیجاوه څه وو هغه یې پرې واپس کېښودو. انس بن مالک رضی الله عنه وی بیا موږ واپس را روان شو اکتنفنا معنی دا ده چې هر طرف ته صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غیر چاپېر راتاو شو ښی طرف ته او ګس ته نو که چېرته سورلۍ بیا سې چل کوي نو چې د ولیدو خطر نه وي. دې حدیث کې یو څو فایدې او دې واقعه کې اولنۍ فایده هغه ده چې دا هېڅ بېغیرتوب نه دی چې یو سړی رواني په سفر او ځان سره ښځه روانه کړي
او که څوک وایي چې د پښتو خلاف دی نو زه بر وایم په داسې پښتو باندې زه خپل پیزار پاکومه کومه پښتو چې د شریعت خلاف وي بلکې دا اصل ژوند دی دا څه دی اصل ژوند دی چې زموږ ډېر غریبانان ترې محرومه دي دغه چې ته په کور کې ووایي چې زه ښځه چکر له بوځم چکرې مکرې به کوي چې امور ورته ووایي زما وایي دا 80 کاله عمر دی زه نه یم وتې ته نن دا بوځې غریب به دغه شان ژوند تېر کړي دغه زموږ یو ملګري قصه کوله وي ما یې ورځ اراده وکړه چې دا واړه بوځم بره کالام بحرین او دې علاقو ته وی چې زه ورغلم مور ته مې وویل چې دا ښځه بوځم هغه وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ده دا نورې جنکۍ به راسره هم لاړې شي او دا واړه او دا رونه او دا ټول یې پرېنکوچ راولوي ما ورته وایي چې بیا نه ځم وی چې ولې نو ما چې دوی راسره دلته وي دوی به راسره هلته وي هلته به بله الټه تاوان ډېر وشي نو دا جهالت دی دا جهالت دی ښځه خاوند چې ځان له چکر ولګي ځان له وځي بار ته په موټر کې یو ځای وګرځي په سورلۍ کې یو ځای ناستي یو بل سره یو ځای رواني نو په دې کې څه حرج نشتی چې کله یو خبره د شریعت ته حدود نه وځي هغه به جدا مسله ده بله فایده دې کې دا راووته پردۍ زنانه که چېرته په لاره راولیږي یا څه تکلیف ورته ورسي نو د هغې مرسته کول څه دي جایز دي دلیل پې دا دی ځکه چې دې کې ابو طلحه رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي پسې ورغی هغه پردۍ د هغه دپاره ورغی څادرې پې ور واچو بیا ورله سامان برابر کړو نو که چېرته ته په لاره کې یو زنانه وینې او هغې ته څه تکلیف وي څه نقصان ورته ورسي څه سامان ورسره وي یا بل څه وي او ته یې مرسته وکړې فتنه ترې نه جوړېږي نو دې کې څه حرج نشتی دا جایز دي په دغه وخت کې یو بله واقعه دا به ذکر کړو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راورسېدو دغه اخرنۍ واقعه وه امام احمد بن حنبل رحمه الله دا واقعه راوړې ده وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر نه روانو مدینې ته ومعه غلامان او د هغه سره 2 هلکانو 2 خادمانو نو علي رضی الله عنه ته یا رسول الله اخدمنا یو خادم او یو غلام پکې موږ لم راکې یا رسول الله چا وی علي رضی الله عنه ته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خذ ايهما شئت خذ نه دی ویل خذ خو غستو ته وی د څه ویل خود مطلب دا دی یعنی د ځان دپاره خادم که کم یو چې ستا خوښي دغه دواړه غلامان ولاړ دي کم یو ستا خوښي وایله یو ستا سره به ته مالک شو هغه ته خیر لی یا رسول الله تاسو یې غوره کړئ زما دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتو په هغه یو لاس کې خو خذ هذا دی ووایه خو ولا تضربه ویې نه ولې وی دې ما پرې لاره ولیدو د مانځه ډېر اهتمام کوي دی واله دی بل نه غوره دی دې کې دا فایده راووته چې ځان له څوک راولي کار له یا څوک د سره مزدوري کوي ځان سره نوکر ساتي ځان سره خادم ساتي او د دې نه غټه خبره رشته ځان له ګوري خپل بچي له رشته ګوري خپلې لور له ګوري خور له ګوري نو هغه سړی ګوري چې هغه صحیح دینداری او د منځه اهتمام کوي ادویم چې کوم غلام پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو ذر وی دا والا دا ستا شو خدا دوی استوصي به معروفا او زه درته نصیحت کوم چې د سره به ډېر ښه کوې هغه وی صحیح دی رسول الله چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورولېږو دا خوا ته هغه آزاد کو وی ته آزاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ما فعل الغلام څه وخت باندې تپوس وکړو څنګه غلام څنګه څه چل دی وکړو یا رسول الله خو ما آزاد کړی ولې وی تا راته وایي چې ښه ورسره کوو دې نه زیات ښه خو نور نه و د ټولو نه غټ ښه ماته دا ښکارېدو چې زه دې آزاد کړم خو تاسو راته وصیت وکړو چې ښه کوه نو ما سوچ وکړو چې د سره ډېر ښه کم یو دي نو ډېر ښه ماته دغه ښکارېدو چې زه دې آزاد کړم او د آزادو ژوند تېر کړي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راورسېدو حدیث کې راځي چې حتی اذا بدا له جبل احد او د احد دا غري ولیدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه دا جبل احد داسې غر دی چې موږ سره محبت کوي او موږ ورسره محبت کوو روایت کې داسې هم راځي چې دا غر به په جنت کې وي او دا ډېر اوچت غر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې ولاړ و او واقعه تاسو ته معلومه ده
او ابو بکر وسره عمر او عثمان رضی الله عنهم نو دا غرب خوځېدو شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی غلی شه وحدا فقلار شه انما عليك نبي پتا باندې لپاسه پیغمبر ولاړ او پتا باندې لپاسه دو شهیدان ولاړ او صدیق دی نو دو شهیدان هغه عمر او عثمان رضی الله عنهما دي او صدیق چې ابو بکر صدیق دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې څنګه چې ابراهیم علیه السلام مکه حرم ګرځولې دي نو زه مدینه حرم ګرځو ما د دې حدود تذکره په تیر شوي بیانونو کې کړې ده کله چې صحابه کرامو هجرت وکړو مدینې ته راتلو نو په هغه ټیم کې ما تاسو ته د مدینې مختصر سیرت او تاریخ بیان کړو هغه بیان ته بیا رجوع کوي الغرض هغه دا ځای دی دا موقع ده د خیبر نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راتو په دې ځای کې دا وویل د مدینې ته چې ننوتو وایي څنګه چې مکه حرم دی لکه هلته د حرم حدود دي که نه په هغې کې د نه ښکار نشي کولی جنګ جګړې نه باندې راغلی ده دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه دا مدینه حرم ګرځوم او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذکر وی مشهور ذکر دی چې سفر نه انسان را رواني دا به وایي آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون موږ په داسې حال کې واپس رالو چې رجوع کوونکي یو الله ته توبه ویستونکي یو الله ته عابدون داغه بندگی کوونکي یو لربنا حامدون او داغه ثناګانې وایو چې موږ یې واپس خپل ځای ته روغ را ورسولو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذکر وی تر دې چې مدینې ته ننوتو او دې سره سیرت خیبر ختم شو تقریبا ما د ښکاري شپږ برخې وشو په شپږ برخو کې د سیرت موږ بیان کو د دې نه بعد بیا یو واقعه د حجاج ابن علاط السلمي رضی الله عنه د مسلمان شیو د دې بیا یو واقعه د عجیب ایمانی واقعه ده هغه به انشاءالله پر روان درس کې ذکر کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام حبیبه سره بیا میلاو شو ام حبیبه د کوم ځای راغلی وه حبشې نه راغلی وه او واده خو سره شوی خو لا میلاو شوی نه و بیا سره میلاو شو هغه خبره به ذکر کوو او بیا دا خبرې تحقیق به کوو چې آیا د دې رملي د ام حبیبه رضی الله عنها خاوند چې کوم عبید الله بن جحش رضی الله عنه اې دې پرشته مرتد شو په حبشه کې او کنه د دې خبرې تحقیق وکړو خو مو ته اشاره وکړه رضی الله عنه چې مسروي وته دا خبره د غسله کمزوري ده اگر که مشهور ده چې عبید الله بن جحش په حبشه کې مرتد شو د دې تحقیق به ان شاء الله پر روان درسونه کې کوو به دغه نه بعد چې کوم واقعات هغه بیانو الله سبحانه وتعالى دې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی او الله سبحانه وتعالى دې من ټول ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کی او الله سبحانه وتعالى دې موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر نو بنصیب کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.